ای چې زړه مې وسوځي په ځان چې ځان لا ګورم زړه مې وسوځي په ځان زړه مې وسوځي په ځان چې ځان لا ګورم پښته هر څه کې د هر چا مینه دبار شوه اوه واه ښکلی ومنه چې دومره په ما ګران یې ته ومنه چې دومره په ما ګران یې ته زړه یې زما روح یې زما ځان یې ته او قدر که د بل نه د خپل ځان غواړې قدر که د بل نه د خپل ځان غواړې قدر کړه د نورو قدردان یې ته قدرمنو ثاقب افریدی یم او ډېر وخته پاس د خپل استاد محترم حاضر افریدي سره بیا مخامخ شوی یم نو غوښتل مې بلکې ډېر خلک هم غواړي چې د حاضر صاحب شعرونه راباندې واوروه نو نن موقع وه مو چې د حاضر صاحب نه شعرونه هم واورو نوی کلام هم ته وورو خیر خبر به ته هم دریافت کړو نو استاد جی السلام علیکم وعلیکم سلام ثاقب صاحب ډېره مننه الله دې خوشحال او آباد لري څنګه یې ژوند دې څنګه دی وخت سره ښه دی ډېر ښکلی الله احسان دی ډېر ښه تېرېږي زه شکر دی د اختر نن دومه ورځ ده تمه لرم چې اختر به دې هم ښه تېر شوی وي بلکل ډېر ښکلی الحمدلله ښه اختر و او امید لرم چې د ملګریو بیا هم ښه اختر تېر شوی وي استاد جي خبرې اترې به هم سره کوو خو خپل کلام غواړم چې ملګریو لا ډالۍ کړو تاسو بلکل ثاقب صاحب د غزل نه مخکې به زه ته یو درې شعره ویم ارشاد ای چې زړه مې وسوځي په ځان چې ځان لا ګورم زړه مې وسوځي په ځان زړه مې وسوځي په ځان چې ځان لا ګورم پښته هر څه کې د هر چا مینه دبار شوه اوه واه ښکلی زړه مې وسوځي په ځان چې ځان لا ګورم او پښته هر څه کې د هر چا مینه دبار شوم واه او شعر دی شي په سیرت کې مې رڼا دی محبت ته په سیرت کې مې په سیرت کې مې رڼا دی محبت ته او په صورت کې سپوږمۍ غوندې داغدار شوم واه واه ډېر ښه دی زبردست په سیرت کې مې رڼا دی محبت ته او په صورت کې سپوږمۍ غوندې داغدار شوم ډېر ښه او تسلي مې د ارمان په څلي وشوه تسلي مې د ارمان په څلي وشوه تسلي مې د ارمان په څلي وشوه او لکه ګل یو غوړېدلی په مزار شو واه ښکلی دا شعر بیا وایه ښکلی تسلي مې د ارمان په څلي وشوه لکه ګل یو غوړېدلی په مزار شو واه او غزل مطلب ارشاد یې شي هر انداز یې د ښکلا حیرت انګیز وي ډېر ښکلی هر انداز یې د ښکلا حیرت انګیز وي هر انداز یې ښکلا حیرت انګیز وي ښکلي ناز کوي ادا او کمکیز وي واه واه ډېر ښکلی دی هر انداز یې ښکلا حیرت انګیز وي ښکلي ناز کوي ادا او کمکیز وي او شعر دی چې د یو بل په طبیعت سره پوهیږو د یو بل په طبیعت سره پوهیږو د یو بل په طبیعت سره پوهیږو تعلقات مو کله تیز وي ډېر ښکلی دا شعر بیا وایه د یو بل په طبیعت سره پوهیږو د یو بل په طبیعت سره پوهیږو او تعلقات مو کله ورو او کله تیز وي او شعر دی چې په عمل شي رنځوري د علم ورکه په عمل شي رنځوري د علم ورکه او د لاړ سره په کار دی چې پرهیز وي ښکلی دی ډېر زبردست دی په عمل شي رنځوري د علم ورکه او د عمل سره په کار دی چې پرهیز وي ډېر ښه او شعر دی چې اموخته شوم د غمونو په هجوم کې اموخته شوم د غمونو په هجوم کې اموخته شوم د غمونو په هجوم کې چار وخت مې زړه په کور غوربیز وي واه واه اموخته شوم د غمونو په هجوم کې چار وخت مې د زړه په کور غوربیز وي او شعر دی چې پیدوکشم د علت سبب یې دا وي پیدوکشم د علت سبب یې دا وي پیدوکشم د علت سبب یې دا وي لرنګه مسلمان په خوی انګریز وي واه 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 مننه زبردست پیدوکشم د علت سبب یې دا وي له خویه مسلمان وی لرنګه مسلمان په خوی انګریز وي واه واه ښکلی او وروستی شعر دی یې شي د لوی رب په در کې وجاړه حاضره د لوی رب په در کې وجاړه حاضره د لوی رب په در کې وجاړه حاضره
واغه سوال به قبليږي چې چې جایز جایز وي وي. واه ډېر د لوی زبردست، رب په ډېر در کې ښکلی. وجړه حاضره هغه سوال به واغه سوال قبلېږي به قبليږي چې چې جایز جایز وي او هر انداز یې ښکلا اها. حیرت انګیز وي ښکلي ناز کوي ادا او کمکیز وي واه ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه حاضر صاحب. او ملګریو دا غزال تاسو واورېدو د حاضر صاحب نه، د سره لایک یې کو، شیر یې کو، کمنټ یې کو، چینل مو که نوي سبسکرایب کړی دا هم دسه سبسکرایب کړو. ډېره زیاته مننه، شکریه، الله حافظ.